سلامونه نیکې خلې د اشنغر خاوره یوه لویه تاریخي اوره ده. دې خاورې ډېر لوی لوی شخصیات پیدا کړي دي. که زه د دغې ټولو نامې اخلمه نو دا به ډېر وخت واخلي. بیا په اشنغر کې تحصیل تنګي هم یو داسې علاقه ده چې دې علاقې ډېر لوی لوی اولیاء کرام لوی لوی شخصیات پیدا کړي دي. نن چې د چا په مزار کې موږ موجود یو، دا ښاغلی دا ولی الله د کال 1880 کې پیدا شوی دی او بیا څه زمانه کې د اشنغر ته راغلی او بیا د اشنغر په تحصیل تنګي ته راغلی. د دوی د والد صاحب نوم سید معتبر شاه چې په سید بابا باندې هم مشهور دی او د مانکی شریف چې کوم اولنی پیرو کوم چې په مشر باباجي یادېدو حضرت سید عبدالوهاب د هغه په مریدانو کې و. د اتم پوش کې دی د حضرت پیر بابا په نسو کې هم دی او دا ولی الله چې کوم دی د پخوا راسې چې دلته د دوی دا مزار دی، دلته د خپل علم باندې د دې علاقې خلک چې کوم دي په روحاني فیض باندې منور کړي دي. د لرې برې خلک راځي دلته، هر کال د دوی دا عرس کیږي. د دوی چې کوم دا مزار تاسو ته ښکاري دلته ګنبد باباجي صاحب هم دی او د دوی ترڅنګ د دوی یو فرزند چې د دوی نه پس د دوی ګدی نشین هم و. زه خبره کومه د غلام محمود صاحب چې د میاګل صاحب باندې هم یادیږي، د هغوی مزار هم دلته دی. نن چې کوم عرس د دوی په یاد کې کیږي دا د دې دواړو باباګانو په یاد کې دی. د لرې ځای خلک هم راغلي دي. مشر صاحب چې غلام اسحاق بابا نومیږي دا په 1936 کې وفات شوی دی او داسې میاګل صاحب چې دی په 1996 کې وفات شوی دی. د دوی د استانه دا ډېره غټه استانه ده د اشنغر په سطحه ده او د 2005 دوران کې هم د دې استانې نه به د دې نشر و اشاعت د دین خدمت په تصوف باندې او داسې د تصوف په نور څونه معاملاتو په دوی باندې به دلته باقاعده یو ایف ام او د هغې نه به د ناتخوانۍ دا ټول پروګرامونه د هغې نه به کېدل. غلام اسحاق باباجي دا د مانکی شریف د مشر صاحب عبدالوهاب چې نومیږي دا د هغوی مرید و. د هغې نه پس دی بیا تحصیل تنګي ته راغلی دی ګنبد کلي ته او د ګنبد نه پس بیا دلته تنګي ته راغلی دی. په نصرزو کې دی مشته شوی دی او دلته دوی بلها مریدان لري چې هغه په کوواټ کې دي، په جواکي کې دي، پار پېښور، داسې په نوي کلي کې دي، یوسف بابا کې دي، پړانغار کې دي. دا ټول علاقې د دوی د مریدانو نه لبریزه دي او چې کله همدغسې پروګرام وي ګنبد باباجي صاحب کې نو دوی ټول دلته راځي او په دې کې ګډون کوي. موږ سره دا وخت شاهجهان باچا صاحب ولاړ دی. ګنبد باباجي صاحب ته ګنبد باباجي ولې وایي؟ د دې په شا څه پس منظر دی؟ په دې راته څه ووایي. زموږ دا نیکونه ګنبد باباجي او د دوی والد صاحب حضرت سید معتبر شاه صاحب د درې زامنو او د باجوړ کې نه باجوړ کې اوسېدل. د باجوړ نه راله په مسافرۍ حالات کې او مندړي ایساره کلي کې هغه معتبر شاه صاحب بیمار شو او هلته کې د شپې وفات شو. نو هملته کې دفن دی الحمدلله. دغه په سید بابا باندې مشهور دی. بیا هغه زامن یې تلله واپس خپل کلي ته باجوړ ته، خو ګنبد باباجي ته د الله حکمت دی کو چې دی ته دلته ایثار کو، دی ته پټ شوی. نو دی چې بې ایثار شو نو د بیا د حضرت عبدالوهاب صاحب پیر اف مانکی صاحب سره سبقونه واخیستله او د پیر اف مانکی صاحب چې کوم پیر و نو هغه سیدو بابا و. په ګنبد میا صاحب چې دا کم مزار دی د دې نه ګیر چاپېره ډېره لویه علاقه ده. د دې مزار په احاطه کې یو وړه شانتې مقبره هم ده چې په هغې کې یو څو د شمېر قبرونه دي. دغه قبرونه د دوی د وارثانو دي، یعنې د ګنبد باباجي صاحب د خاندان هغه خلک چې وفات شوي دي د هغوی مزارونه دلته دي. د دې مزار سره نږدې ګڼ شمېر ونې دي چې د هغې یخ یخ سوري د دې ځای د ماحول نور هم ښکلی کوي. دغه رنګ کې د اوبو د یخو اوبو او شنو اوبو یو وړوکی شانې تالاب هم دی. کم منځګزاره چې دلته راځي د مونځ لپاره نو هغوی یوازې دلته چارهدام نه کوي بلکې د دې اوبو نه خوندونه هم اخلي. د ثواب سره سره دغه یخې او شنې اوبه چې کوم دي د هغوی روح ته یو سکون ورکوي. د دې دربار
ولیعهد الیاس شهزاده تاسو ته مخاطب یم. زما والد صاحب سید غلام سرور المعروف مزین شهزاده د دې دربار سجاده نشین مې کې شوي وو، موږ په 97 کې دا اور شروع کړی دی او دغه شانته دا سلسله تر 200 پورې را روانه ده. دغسې دا سلسله روانه وه، خو به هر حال زموږ نیکه غلام اسحاق صاحب د پیر مانډکي صاحب سره سبقونه و، د پیر خدمتونه به یې کول. یو ورځ زموږ د نیکه بابا چې کوم دی نو د مانډکي صاحب د استبل د اسونو استبل یې صفا کوو. مانډکي صاحب یې د خلوت نه راووته چې داسې وکتل، نو شیخانو ته یې غوسه م وکړه، ویل تاسو خو د خدای هلاک کي، ګوره دا په سید باندې تاسو کارونه کوئ او دا خو سید دی. نو هغې ویل چې قربان دی ډېر سخت زورور دی او موږ دلته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. نو بیا مانډکي صاحب زموږ نیکه بابا ته وویلې چې په تنګي کې په دې ډانګ خلا باندې دغلته یو ګمبتی کلی دی، ګمبتی کلی دی دغلته. هلته د پیر مانډکي صاحب چې کوم و نو د هغه جایداد مو او د هغه دغلته جومات او د غلې یو ګودام و، غټ ګودام و. نو مانډکي صاحب به شپږو میاشتو له سپنخړو صاحب ته راته سپنخړو ته او شپږ میاشتې به په مانډکي کې تېرولې. نو زموږ د نیکه ته وویل چې هلته به په جومات کې مونځ کې، غرض یې دا و چې دلته کارونه در باندې څوک ونه کړي او هلته لاړ شه دغه ګمبتي کلي ده او تا سره به د دغې ګودام چابیانې وي که نه. نو چې شیخان راشي او غلوړینو ته به له چابیانې ورکې، خو پخوا خو جوماتونه داسې وو چې بروزې وه پکې وي. نو صاحب مبارک دغسې شیخان رالل او غلې وړله، چابي ورکړه، هغوی سرډیوه مې وه یا شمه څه رڼا ځان ته کړې وه او غلې اخیستې وه د هغه ځای نه او هلته په دغې ګودام کې د څه سپرغۍ وغیره لوېدلې وې. نو دغه ګودام باندې ویلی کېږي داسې چې په دې باندې یو بش و، یو تیر و او هغه هم 40 ګزه پوره و. شیخان خو لاړه شپه وه، د شپې ناوخته چا صاحب مبارک ته وویلې چې یاره د ګودام خو اور اخیستی او لوګي دی او اسمان ته لوګي اوچت شو. نو صاحب مبارک دغه وخت کې راووته او د دې بش سر داسې بار وتی و او خوا کې ورسره شنډۍ ولاړه وه. نو صاحب مبارک شنډۍ ته وخته او یو سوتلی یو پړی دغه بش د سر نه تاو کو او په یو لاس یې شنډۍ نیولې وه، په بل لاس یې هغه بش ته ویل الله اکبر. نو چې داسې چغې ورکړو نو هغه 40 ګزه بش یې هغه طرف ته وغورځو، ګودام را وغورځېد، اور مړ شو. دا خبره به یې مانډکي صاحب ته چا ورسوله چې یاره د ګمبتي میا صاحب، یعنې د ګمبتي میا صاحب د دغې ګمبتي میا صاحب که نه، هغه خو دومره لوی کمال وکړو. نو صاحب د مانډکي ویل چې د ګمبتي میا صاحب له الله اوس دې وخت کې دومره طاقت ورکړی دی که دا یو غر رالي، د مشرق دا غر رالي او د مغرب دا غر پې ولي ویشتی شي. اورې نو زموږ نیکه مبارک په دې وجه نه دی چې دې باندې دا ګمبت جوړ دی، دا د دغې ګمبتي په وجه دی ګمبتي میا صاحب. څنګه چې تاسو ته پته ده چې هر کال حضرت سیدنا غلام اسحاق باباجي صاحب عرس مناویږي، المعروف ګمبت باباجي صاحب په نوم باندې هر کال دلته عرس مناویږي. د دې عرس مناوېدو مقصد څه دی؟ غټ مقصد د دې دا دی چې موږ ته د خپلو مشرانو او د اسلافو طور طریقې موږ د هغې ذکر وکړو چې هغوی خپله زندګي څنګه تېره کړې وه. د دې عرس او د دې محفل د دې کال مناوهلو مقصد هم دا دی چې یاره موږ د خپلو مشرانو په طریقو باندې روان شو او د دوی په برکت او د دوی په وسیله باندې الله پاک زموږ زندګي نور هم اسانه کړي. دغه رنګ کې یو وړوکی شانتې کوی چې کم زما ترڅنګ دی په تاسو وینئ، د دې اوبه ډېرې خوږې دي، ډېرې ښکلې دي او د ګمبت باباجي صاحب مزار سره نږدې چې کومه لاره ده په دې هم چې څومره لاروي تېرېږي نو هغوی دې اوبو پسې هم راځي، ځکه چې د دې اوبه هم دلته ډېرې مشهورې دي او خلک یې د څکلو ارماني دي. او دغه رنګه د دې جومات ترڅنګ یو وړه شانې خلوتخانه هم ده چې هغې کې به میاګل صاحب چې کوم دی هغه درس و تدریس کولو او په دغې خلوتخانه کې د مشر باباجي یعنې ګمبت باباجي صاحبو کتابونه چې د هغه د کتلو له هغه د لوستلو کتابونه دي هغه هم همغه شانتې محفوظ پراته دي. یو الماری ده پکې، دغه شانتې یو وړه لایبرري ده پکې چې په هغې کې د ګمبت باباجي صاحب ډېر کتابونه چې کوم دي هغه نورو ژبو ته ترجمه شوي دي او هغه محفوظ پراته دي. راشه مه کوه نفرت د اولیاو، ځان ښایسته کړه په الفت د اولیاو، د دارینو خوشحالۍ خمګي واڼه حاصلېږي په صحبت د اولیاو، او مغتر به د شروح او دماغ دواړه که د واخیستو نکهت د اولیاو، او کامیابي د خلقو په نصیب شوه چا چې کړی د عزت د اولیاو.
او سمندر به یو کاسه کړي که ناستې کړي په حلوت د اولیاو سخت دغه کې ګیر شوی یم او یو دوه رکعته نفل مې کړي دي د دې صاحب په روح پارواله یاره الله هغه نفل مې نه دي پوره کړي چې هغه کار مې شوی الله تبارک وتعالی دې د دې هغه فیوزات موږ تاسو ټولو ته راورسوي د دوی هغه خیر او برکات یې الله پاک موږ تاسو ټولو تاسو ټولې بچي